د مار بخپې وشي لړم له به خدای سترګې ورکي خو پښتنو کې اتفاق یاره څه نشم ویلی د مار بخپې وشي لړم له به خدای سترګې ورکي خو پښتنو کې اتفاق یاره څه نشم ویلی نو شعرونه به ووایو چې څه په ښکلې بهانه کې متفق شو څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو دا مې ورونه دي د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو دا مې ورونه دي د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو ټولو مخ قبلې ته کړې دي پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو ټولو مخ قبلې ته کړې دي پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو د رور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران په جرګه کې متفق شو د رور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران په جرګه کې متفق شو صدر صاحب یو نظم وایم که اجازت وي دا یو ملګري فرمایش وکړه چې زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ورځ یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کا چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شلو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې ووې ورشه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه زلمی زما له عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یو مظلومې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زموږ په کور کې اورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي هغه به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې اورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاکوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنگ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خورې دې کړمه ډېر